یو ځل بیا مو هرکلی کوم د دمې نه پس تاسو خو پرې پښتونخوا کې چې زه به چېرته درلم پرې مشاعرو کې به ګرځېدی اوس په پښتونخوا کې هغه مشاعرې کېږي ځې ته چې او بالکل کېږي مشاعرې هغسې عوامي مشاعرې په سونو خلک چې راجمع هغه شانتې معیار خو یې نشته ها ځکه چې هغه خو آلات هم ښه ها او تاسو ته یره تره نه وه یره طرح نه وه لکه تاسو سوزه دا اوس هم وایم چې موږ به صوابۍ ته کومې مشاعرې له لاړو نو هغه به داسې مشاعره وه چې هغه حیثیت اوس یو جلسه هم نشي پیدا کولی ډېرو لسپو ته راجمع ډېرو لسپو که نه او تقریبا چې ماسخوتن مانځه نه پس په شروع شوله نو تقریبا بانګونه به پکې وویل شو خباز شاعران به لمبر لا نه راغلی هغه خو ډېر لوی معیار یې لرو اوس خو خلکو مشاعرې مخصوص کړي داسې دي چې یا په یو بند ځای کې کوي یا پریس کلب کې کوي یا کله چا اجره وي نو په هغې کې هم یې خو رسې وخته پورې وي یو نشیسي یا د ماسپښین د مانځه نه پس وي او یا کله سهار د 8 بجو نه شروع شو نو زیات نه زیات د 12 یوې بجې پورې وي د پښتانه زلمي په کالجونو سکولونو کې چې کوم هلکان سبق وایي اکمل په پتا چې په بس کې ویني په لاره دي ویني په بازار کې دي ویني هغه احترام او هغه عزت د یو شاعر په ستا ته درکوي ستا په خیال نو چې څوک مو پېژني نو خو خامخا تپوس رانه وکړي چې یاره زما نوم واخلي چې تاسو هغه یې زه ورته وایم او بیا بل ملګري ته ووایي چې دا اکمل صاحب دی شاعر دی کتابونه یې لیکلي دي مونږ لوستي دي او شعرونه ورته بعضې کسانو ته یادنګي نو بعضې کسان خو پکې ډېر داسې شته چې احترام شته او خامخا پښتو یې هم لوستله که نه نو ته څه فکر کوې چې د پښتنو دا کوم زلمۍ کلې دی د خپلې ژبې سره تړلي دي او که د خپلې ژبې نه شوکېدلي شوي دي د خپل شعر سره ادب سره شاعر سره خپل هنرمند سره مینه شته او که نشته نو دا اصل کې خو دا د علاقو سره هم منحصره ده چې کوم علاقو کې لکه ما مخکې تاسو ته عرض وکړو چې تاسو د هغې نه به د نورو علاقو نه زیاته متاثرې د شعر ادب په حواله به د هغې نوي کل زموږ نه ډېر مخکې وي او اوس خو نوې میډیا راله نو دی خو زما په خیال چې زه خپل دا سوچ کوم چې زه هم چې دا د شاعري زموږ د دې خلکو نه یېره نه کړي نو تاسو اکمل به پخوا چې به موږ د مشاعرو لیدلو تا په یو کټ کې کتابونه ایښودي د پښتو کتابونه به یې ځان سره کړه بنګاري راوړو او خبرې خرڅول اوس چې ته مشاعرو ته ځې کتابونه اوسي نو دا کتابونه تا نه صرف شاعران ادیبان اخلي که عام پښتانه یا زلمي راځي کتابونه اخلي دې کې د بېل بېل علاقې د دغې بېل بېل علاقې ته بیا زیات تاثر کوم ځای کتابونه ډېر خرڅېږي او زما په خیال خو تاسو ته پته ده چې صوابۍ کې خو ډېر کتابونه خرڅېږي زموږ بیا ورسره بونیر هم اوس نن سبا ډېر ښه کتابونه اخلي ښه معیاري کتابونه اخلي او تپوس هم مانه کوي او د داسې شاعرانو تپوس وکړي چې هغه ډېر ښه معیار ته رسېدلي شاعران وي کلیات وي شعرونه وي که نه نو کتابونه اوس هم خلک اخلي ځکه چې زه کمې مشاعرې له یا پروګرام نه تلم نو زه ته مایوسه نه یم راغلی ځکه چې هغه خلک وي که نه بیا زه چې خپل کلام ووایم نو بیا خو خامخا خلک راشي د دې میاشتې نه او د تېرې میاشتې په 21 تاریخ په سوات کې یو لویه مشاعره وه چې افغانستان نه هم خلک راغلي او کویټې نه کراچۍ نه او ما سټال غوړولی وو بیا هغه ملګري ته ما وویل چې زما کله زه ما سټیټ ته غواړی نو ګوره چې 2-3 شاعران پاتې نو لګیا وي نو ما بوځئ ځکه چې زه خو یو دم نشم تللی چې ما هغه خپل کلام واورو نو بیا مې اعلان هم دا وکړه کله چې ما د پښتو کتابونه راوړي دي که څوک کله یې راچي او که څوک اخلي په پښتو مین که څوک نو هغه دې واخلي خو په قیمت باندې هسې نه نو هغه ډېر زیات خلک راغی او ډېر کتابونه زما نه واخیستلو شکر دا خلک چې پښتانه په خپله ژبه رامین دي کوشش دا وشي او تاریخي طور باندې چې پښتنو د خپله ژبه واغستې شي خو خلک ستا په شان شاعران ادیبان چې دا پښتانه زلمي یا مینه د خپلې ژبې سره پیدا کړه اکمل بابا څومره عمر وي چې عمره مشاعرې ته تللی یا د مشاعرو دغه سلسله کې بیا ځان ور وګډ کړ نو دغه دور کې چې کله موږ تا ته ما عرض وکړو چې عوامي شاعري ور دغه کتابونو کې خو ما 2-3 کتابونه نور هم چاپ کړي وو لکه یو څو ګلونه مې ړمبې یاد کړو بیا یو و لیونی بل واجبه پیغام دې کې چاربیټې وغیره وې خو په اول ځل داسې زمونږ کاټلنګ کې هم مشاعره کېده چې هغې ته په اول ځل باندې ما لیدلی و نو د شاه منصور تاسو به لیدلی و غالبا چې فضلیاق ممتاز زمونږ مشر و ډېر نږدې د زمونږ یو ملګری و نو هغه سره کراچۍ کې پاتې شوی و ګلرازق چشتي مرحوم خدای دې وبخي دواړه د خدای وبخي د هغه سره ډېر تعلق و نو هغه مشاعرې له راغلی و او مشر میلمه و
دا روایت خو دونه نه و چې دا مشر مېلمه دی خو صدر و او نو هغه مشاعرې لازم تللی وم او ما هم پکې خپل کلام واوره د هغه نه بیا سلسله شروع شوه چې هغوی یو جرګه شور جوړه کړل د هغې صدر ګلنازک چشتي و نور ملګري مو سره وو او په هغه وخت کې اعلان کې زما عمر کم و خو هغې مشاعرې ته پیاده تلم ځکه چې د لګاډو ماډو د دې مشکلات ډېر او زمونږ د جمعې په ورځ میلۍ نو هغه مشاعره هم اکثر که هغوی په میاشت کې کول هغه اجلاس نو جمعې په ورځ به و ښه دا راته ووایه تا کلام وایي زه وایم چې خبرې به کوو یو کلام که دې راته ویلو خبرې مینوال به په تمه بیا به خبرې ورپسې بیا هم یو کلام راته ووایي غزل به راته ووایم چې څه دې خوښ یې هغه ووایه ستا په خوښه به نن به ټوله ستا خوښه کوو مهرباني دا غزل دی چې ارشاد دا اوس نه ده د پخوانه مجبوري مې ده غږ کولی نشم د حیا نه مجبوري مې ده دې غږ ضبط ګوره پرې خبرې ته دې وړایم دې غږ ضبط ګوره پرې خبرې ته دې وړایم ای زما د زړه د کلي خانه مجبوري مې ده دا د اوس نه ده د پخوانه مجبوري مې ده پیټي چې په سر ده تهمتونو الزام وړم پیټي چې په سر ده تهمتونو الزام وړم ګرانه ده خو څه کړمه ګرانه مجبوري مې ده ګرانه ده خو څه کړمه ګرانه مجبوري مې ده پخو کې خودو ته په زخمونو سمېږم نه پخو کې خودو ته په زخمونو سمېږم نه ځان دې رانه هېر که خپله ځانه مجبوري مې ده ځان دې رانه هېر که خپله ځانه مجبوري مې ده کله کله داسې کیفیت په ما هوی شي چې کله کله داسې کیفیت په ما هوی شي چې شین شم په ژړا کې د خندا نه مجبوري مې ده شین شم په ژړا کې د خندا نه مجبوري مې ده ما در سره سم سپین ګیري ځان وړوکی کړی دی ما در سره سم سپین ګیري ځان وړوکی کړی دی ای د لیوني اکمل جانانه مجبوري مې ده دا د اوس نه ده د پخوانه مجبوري مې ده واه ډېر ښه نو دې سره کتونکو یو لنډه شانته اخلو موږ سره اوسئ ډېر ژر بیا راځو